یوه مسله په هغو کې دا وه یعنې له دې ننه څخه تقریبا 40 کاله مخکې 40 کاله زما په خپله په دغه خبر سر خلاصوي د لا تر هغه وروسته استباره ویل کېږي دا بدعت مګر خو موږ هم بې جرات یو جرات نسو کولی اوس یې وایي فلانی ته باره وایي پرېښو و له قرآنه منکر د هغه قرآن نه مني ګوره هره خبر یو انداز دی اوس دې الله جل جلاله دا علماو ته خیر ورکړي تقریبا د ولایت په سطحه علماو دا فیصله کړې ده چې دا تباره بدعت ته هېڅوک نه وایي په دې ټول ولایت دا فیصله ده د ټول ولایت ته عمده علماو نو هغو سره ډېر شو پر ډېرو خو نو زیاتي چاپه نه وله کېږي چې ته دا ټولو ته وایې چې دا وابیان دي نو که ټول وابیان وو ته چې یوازې نه یې وابي نو بد ښکارېږي خو بیا هم څه دعوې ماوې پر کېږي دا بیا څه نوې کیسه ده تباره یې وایي نه وویل هلکه تا دا قدرې ویلې ده د الله بنده په قدرې کې تباره شته ته دا فصل پیل تراویح وګوره په قدوري کې یې وګوره په هدایه کې یې وګوره په راجي موتار کې یې وګوره عالمګیري کې یې وګوره بدایع کې یې وګوره په بل د فقې په کتاب کې یو ځای تا دا لیدلي دي چې فصل ده په بیان د تبارې کې نو تا بیا له کومه شوه ستا پینا پورې واروړه اوس له کومه اصله دا تباره راخیستله سوې ده اوس تاسې یارې اصل هم وګورئ د توپنسایې په اشو کې یې حدیث نقل کړی دی یارې توپنسایه ده بیا یې اشي هغه کې نقل کړی دی یو طریقه یې بیان کړې ده سار له لمانځه وروسته سوره یاسین ختم د ماسپښین له لمانځه وروسته فلانی ساعت مخصن له لمانځه وروسته تباره ده دا خو اول ګوره په سند نه ده رسېدلی اوس د توپنسایې اشا د حدیث خپل ثبوت وایي بیا که چیرې وي نو بیا مستحب دا ده چې په ټول کال 12 میاشتې کې هره ورځ د ماسختن له لمانځه وروسته ته په خپله سوره ملک وایې چې تا و ملا صاحب سره خلاص واست ملا صاحب نو بالا مه په عذاب وه ته په خپله ولاړ سه هلته کور سوره ملک ووایه ځای پر ځان که چیرې ماخذ یې و نو هغه ځای د هغه هم په دونه کمزوري حالت کې و دا را رواج شوې ده اوس پر دا باندې بیا علاحده ټاپي پلانی تباره وایي نه وایي و ولې قرآن نه مني هغه ور هره خبر انداز شیطان اوس که دغه له نورو کیسو نه امیده سوی د دغه چم نو په موږ کولی شي له دې دسیسې څخه هم د شیطان ځان وګورئ معلومات وکړئ دا خپله حنفي فقه موږ هم احناف یو زما دې په خدای قسم دي کوم یوه جزیه د بل مذهب عملي کړي دغه د امام صاحب په مذهب مګر مذهب زده کېدل غواړي مذهب پوه کېدل غواړي ډېر داسې شیان دي اوس یې موږ کوو ښه رامعلوم خو زموږ هم جرأت کمزوری چې دا کار غلط ده خو چې ووایه زیاتې دلته درس بریږي چې هر څو د فقې پر کتاب حواله ورکړي د تصوف پر کتاب په تصوف کې تر مکتوبات شریف معتبر کتاب نسته هغه وایي بدعت کې حسنه نسته وایي په توره شپه کې پښې پر شوریې تا خو د آس نشه پر نیولې ده سهار چې لمر راوخیږي وبې وینې ته به پر ډنګر خره باندې سپوري بیا به در معلومه سي اوی زما خوندونه خو ولاړ وایي چې کله دې سترګې رونې سوې دغه شیان به بیا ته ووینې چې دا غضب و که عبادت